د هند او پاکستان اړیکو کړکېچ له کرکټ تر ټولنیزو رسنیو د افریدي بابر او اکرم حسابونه بند شول. د پیلګام تروریستي برید وروسته د پاکستان او اوسنیو پخوانیو کرکټ ستوري ټولنیز حسابونه په هند کې بند شوه. د شاهد افریدي، بابر اعظم، وسیم اکرم او ګڼ شمېر نورو لوبغاړو انسټاګرام او ایکس پخواني ټویټر حسابونو ته اوس د هند دننه لاسرسی نشته. د اقدام وروسته له هغې وشو چې افریدي د هند پوځ پر ضد څرګندونې وکړې او هغه یې بېوسې وباله. د دغو خبرو له امله نه یوازې د افریدي یوټیوب چینل بند شو، بلکې د ارشد ندیم انسټاګرام حساب هم بند شوی دی. د شیب اختر، باسط علي، شاداب خان، امام الحق او حسن علي حسابونه هم بند شوي دي چې په عین حال کې د شان مسعود او نسیم شاه حسابونه لا هم د ایکس پر پلیټفارمونو شتون لري، خو انسټاګرام یې بند شوی دی. په بندو حسابونو کې دغه پیغام ښکاري: اکاونټ ناٹ اویلیبل ان انډیا، وی کمپلیټ وذ ا لیګل ریکویسټ. د هند حکومت دا ګام د قانوني غوښتنې له مخې اخیستی، خو هغه محتوا محدوده کړې ده چې د دوی د قوانینو خلاف وي. د هند او پاکستان ترمنځ ترنګلتیا نه یوازې په سیاست بلکې کرکټ ته هم سرایت کړی دی. داسې راپورونه شته چې دا کړکېچ راتلونکو نړیوالو کرکټ سیالیو ته هم خطر پېښوي.